پر پاکستان د افغانستان تکیه نوره ختمه شوله. دا چې څنګه جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د لومړي ځل لپاره له بلخ څخه روسیې ته انګور صادر شول. مزار شریف د بلخ سیمه ییز مسؤلین وایي چې د لومړي ځل لپاره له دغه ولایت څخه روسي هیواد ته 2000 کارټنه تازه انګور صادر شول. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس اسدالله اسدي په ژواک خبري اژانس ته وویل تېره ورځ د زمري 28مه د لومړي ځل لپاره له بلخ ولایت څخه روسیې ته د یوه خصوصي شرکت له لوري 20 ټنه تازه انګور ولېږدول شول. د اسدي په خبره دغه تازه انګور په یخچالي موټرو کې د حیرتان بندر له لارې ازبکستان او له هغه ځایه روسیې ته لېږدول کېږي. نوموړی زیاتوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان ګاونډیو د سیمې هیوادونو ته د توکو لیږد زیات شوی دی. بلخوا د لیږدونکي شرکت رئیس محبت الله محبت وایي خوښ دی چې په لومړي ځل یې وکولی شول. د پروان ولایت د شمالي مشهور انګور د بلخ ولایت له حیرتان بندره روسیې ته ولېږدوي. محبت وایي لیږدول شوي انګور 2000 کارټنه دي چې 20 ټنه وزن لري. نوموړي دغه راز وایي راتلونکي کې پلان لري څو روسیې ته له افغانستانه مڼې او انار هم صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم له بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو د خصوصي شرکتونو تولید شوي توکي بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه منځني اسیا ته لېږدول شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو کو. تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه تر بیا ښه وخت ښې چارې.